صبر صبر صبر. خبره وره یار. نن شپه مروز ده. ما ویم دا تاسو په زه کوم. خو حالان کې ما تاسو ته مخکې ویلو چې زما داسې خاص ملګري نشته دی، بس تاسو زما ملګري یې وروره. نو داسې ده یو څو څیزونه دي یار چې دا تاسو سره هم کېږي که نه، صرف ما سره داسې روان دي. یو خو راته ده ووایې که نه، فرض که زه یو ښکلی ځای ته لاړ شم، یو غریزه علاقه ده او هلته کې زه لاړ شم، چینه ده، کاڼي دي او بوټي دي، ښکلی لوکیشن دی، بس ښکلې سیندري ده که نه، چې زه هغې ته وګورم یاره زما هسې اټومیټک په ذهن کې راشي چې دا ما چېرته لیدلی دی، یا مې په خوب کې لیدلی یا داسې پریکټیکلي، خو دې ځای ته زه راغلی یم. داسې چل تاسو سره چېرته شوی دی یا داسې درسره کېږي اکثر د خوب کې چې کوم دی سړی منډه وی 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 او کته داسې راپروزي او بس دی ښکته پروزي او په خوب کې چې کوم دی ډایرکټ په کټ کې نیغ کښېني یا ټوپ ووهي او بس کته د کټ نه پروزي. داسې چل تاسو سره کېږي، ما سره خو ډېر زیات کېږي یار، او پته نشته چې دا ولې یار مسله څه کېدی شي. نو په کمنټ کې راته خامخا ووایئ، ټیک ده که نه. او بله خبره دا دی ښکلی موسم دی، کلي ته راغلي یو وروره، او دا باغات کې انشاءالله دا نشپتی به کېږي ها، او د دې دونه ښکلې چاکلیټي خوند دي که نه، ډېر زبردست، داسې یې خورې که نه یو ټک نارې کړي واه. نو اوس خو لوکاټ شو، لوکاټ مې وخوړل، زبردست ټیسټ و. ویډیو خو په دې باندې شته دی ما الریډي، او دا الوچې دي دا به هم کېږي، لیچو باغ دی انشاءالله. دا ټول ټایم په ټایم به زه تاسو ته د خپل کلي چې کم خواږه څیزونه دي که نه، خټکۍ خو او خر پنې مولا دی نیکه، نو والله ډېره مزه کوي مړه، د کلي دا ژوند نه دی. خو چې بیا د سره یاران دوستان هم وي، ما سره اوس یاران دوستان نشته، بس صرف دا کیمره ده او دې ته لګیا یم، دا خو ماله جواب نه راکوي که نه، ټیک ده که نه. نو داسې ده، خو بس بیا هم شکر دی مړه، بس هغه د زړه کم بړاس چې دی که نه، هغه بلکل په دې کیمره باندې ورولم مورې پرېږدوه چې څه کېږي، پاتې دنیا ده، دا غمونه به یې نه کړو. ډېر وخت شو ما به دا سوچ کو که نه، زما په خپله د میډیا سره ډېر زیات شوق و، دا خپل اواز خپل شکل دا به راته ډېر بدرنګ ښکارېدل. ما به اکثر ریکارډینګ وکړو، چې کله به مې اورېده مړه ما وې دا دې څه کړي دي لرې، بس ډس چې ډیلیټ به مې کوه، بیا به مې ویډیو کړه، بیا به مې ډیلیټ کړه، او دې ځل چې کوم دی که نه بلکل د غذا په نیت ورته راغلی یم وروره. نو که ته لایک راکې خامخا به لایک راکې، او خو را دې نه کوه خیر مه راکوه مړه، مونږ کم داسې محنت پې کړی دی، خو بس ډایرکټ مې ویډیو آن کړی دی او بس دا پټي دي او بس دا درته ښیم راښیم. یو خبره یاد ساته وروره، په دې ژوند کې هر سړی دومره مصروف شوی دی که نه، دونه مصروف شوی دی چې د بل انسان دپاره ټایم ورسره بلکل نشته. هغه ورته ووایي چې پیسه راکړه، پیسه ولې بلکل ورکوي، خو ټایم ولې نه شي ورکولی. زه ورته خبره وکړم، او بله ورځ داسې کار وشوه چې دلته کې واده و، مخکې به چې دا ودونه و که نه، د یاران دوستان به راجمع شو، هفته مخکې چې کوم دی یو درز غوبل و. نن سبا څوک دغه څیزونو ته نه اوسګارېدی شي او نه رسېدی شي، خو هغه کم جګري یاران چې دي که نه، نو بس صرف هغه په موقع باندې راشي او څېره ورته ور واچوي او بس ځي. دا هم شکر دی زه اوس خو لاپل خو دونه ټایم ورکړي که نه، هغه څېره خو ورته واچوي که نه، ځان وله رورسوي یا یې موقع له. زه ویم چې د دې نه پس پله څنګه چلي، کېدای شي چې بس ډایرکټ څېرې له تصویر وباسي او بس هغه ورته رولېږي چې بس صیبه تصویر درغې، او هغه کمه څېره چې ده نو چېرته بایک یا والله یا د کریم کم دغه چې دي که نه سروس والا، کېدای چې دوی له یې ورکړي یا یې وله ګفټ جوړ کړي او بس دا د واده کور ته ورسوه. یاره والله څه ښکلې خوندونه په دې کلي کې، بس لاړل مړه. او اوس چې کوم دی که نه، تا ته پته شته دی ما سره ګیر چاپېره بلکل څوک هم نشته دی، زه یم او زما دا کیمره ده، په خدای یقین وکړه څه هم نشته دی، ټیک شو که نه. نو ما ویم راشه ولې نه یار
بس ته چې یو ملګري سره څنګه خبرې کوې که نه داسې د کیمرې سره وکړه چې څه کېږي. والله ما په اول ځل دا خبره نوټ کړه که نه چې په ما باندې خپلې خبرې ښې ولګېدې، ځکه چې بل څوک ما سره شته نو بس زما خبرې دي، بس زه داسې تصور کوم چې دا یو بل کس لګیا دی، دا نه تصور کوم چې دا ما خبرې کړې دي، نو بیا را باندې ښه ولګي. نو صاحبه دا زمونږ صرف سایکي ده، ټیک شو که نه، زمونږ سایکي څه ده چې زه ډېر زیات بدرنګ یم او دا چل دی. حالانکې د بل په نظر کې که ته وګورې که نه هغه انسان به ډېر ښکلي وي او هغه بیا هم په ځان کې کمې محسوسوي، ټیک ده که نه. نو دا شک شبې ختمې کړې او ما خو درته مخکې هم ویلي دي، بس دا پلیټفارم یې دي د آنلاین، په دې باندې کار شروع کړې او یو نه یو ورځ چې کوم دی نو کامیابي به الله تعالی درکړي. نور د قسمت خبرې دي، د لک خبره ده، ته پرې صرف محنت وکړه، محنت ستا په لاس کې دی، نور کارونه په خدای او په دغه باندې په دې دنیا یې پرېږده. نور دا خلک چې کوم دي د پښتو کنټنټ سره ډېره زیاته مینه کوي، پښتانه ډېر زیات خوښوي، سپورټ کوي یې، خو شرط دا دی چې هغې په حاشي نه خوښوي. پښتون سړی چې کوم دی هغه په حاشي نه خوښوي، نو په کار هم نه دي، ځکه چې زمونږ مذهب هم ترې منع کړې ده او زمونږ کم اخلاقي او روایتي کم دغه چې دي نو هغه هم د دې سره لایق نه ګڼي دا شیزونه. نو راځئ پرې ښکلې خبرې پرې کوئ، ښکلې مشورې ورکوئ، چې څه کاروبار هم دی هغه پرې شو کوئ، ته ګوره چې دا مخکې ځي او که نه ځي. نو بس زمونږ دا ویډیو در سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او نور ګپ په بیا په بله ویډیو کې لګو. والسلام.